خلکو ته په حکومت کې دنده نه ورکوي خو دفاع یې بیا په خلکو فرض ګڼي. کندهار کې د ملا برادر تازه خبرې او غبرګونونه جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د واکمنۍ خلاف د وسلوالو او سیاسي مخالفتونو له زیاتېدو سره د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر نن کندهار ولایت ته تللی. نوموړي په دې سفر کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه لیدنه کړې او خپلو جنګیالیو ته یې وینا کړې ده. ملا عبدالغني برادر د خپلو خبرو په ترڅ کې ویلي د نظام ساتنه همغسې فرض لکه د کفارو خلاف چې جهاد فرض و. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال دغه راز د طالبانو ځواکونو سره د دغه ولایت د خلکو د نږدې همکارۍ غوښتنه کړې او پر متقابل درناوي ټینګار کړی دی. ملا برادر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د کندهار په ګډون د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه د طالبانو خلاف د ځینو وسلوالو هڅو د پیل راپورونه ورکړل شوي. پرون د طالبانو د البدر قلوردو د سرحدي لیوا قمندان د دغه ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ماین چاودنې پر مهال وژل شوی و. په دې حال کې یو شمېر هیوادوال وایي چې طالبان د حکومت په لیکو کې نورو خلکو ته ځای نه ورکوي او حکومت خپل ګڼي، خو کله چې بیا زور ورباندې راشي نړیوالو ته وایي حکومت د ټولو دی او بیا وایي دفاعي په هر افغان فرض ده. کله چې یو افغان پکې خپل ځان ونه ویني نو څنګه باید هغه حکومت دفاع وکړي. یو شمېر نور بیا وایي وروستیو چاودنو او جګړو طالبان ورخطا کړي ځکه ملا برادر داسې خبرې کړي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.